السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته و مغفرته. محترم پوښتنه کړې ده چې خور چې وڅ شوې وه نو په د اول کال یې اووه روژې خوړلې دي، اوس به دا یوازې قضایي راوړي که کفاره ورباندې شته؟ محترمه دا مسله به لږ وضاحت ورکړو، شاید نور وروڼه او خویندې په آینده کې په دې موضوع باندې خبر شي. یو کې د روژې نیت نه و ورکړی، یعنې له ماښامه یې لا نه و نیت چې سبا زه روژه نیسم. په دغه صورت کې که یې وخوړلي که اته خوړلي، صرف د هغو ورځو قضایي ورباندې لازم ده، خو غاړې بندې دي، ستر جرم یې کړی دی، د الله څخه دې توبه دې الله ته وکاږي او دغه روژې قضایي دې راوړي. او که د روژې نیت وځي خوړل شوې ده، بیا نو اوس دا خوراک پر څو صورته دي. یو سړی چې شک خوراک کې وکړي، په هغه صورت کې فقهای کرام وایي که سړي چې ډېر روژې وخوړل شي بیا یې کفاره نه کوي ور، نو د ټول لپاره یوه کفاره صحیح ده. البته وایي ډېر روژې که په جمعه باندې که ډېرې روژې وخوړل شي بیا به د هرې روژې دپاره ځان په ځان د کفاره وي. کفاره د روژې چې دا هغه شپېته روژې دي، یوه روژه خو دې خوړلې ده، 2 میاشتې به نورې نه شي. او اوس نو که دا خور د جمعه په خاطر باندې روژه فاسده کړي، نو خو 7 کفارې ته په لکه حساب وکړه 2 میاشتې راغلې، 2 کفارو 4 میاشتې راغلې، د 4 د 8 میاشتې راغلې. د 2 روژو 4 میاشتې دي، د 4 د 8 میاشتې دي، او د 6 دا به 12 میاشتې راځي، دا 14 میاشتې به دا روژه نیسي. هغه د ښځې مریضي چې راشي هغه ورځ کې روژه نه نیسي، بیا دې بیا روژه شروع کړي. دا د شریعت حکم دی. اوس نو که داسې کوي چې مثلا سږ کال 2 میاشتې روژه نیسي، د 1 روژې د کفارې، بیا بل کال صحیح ده. او که چیرې اوس بالفرض ضعیفه وي، دا بیا بل صورت دی، نو معلومات راکړي. الله جل جلاله دې رحم وکړي. موږ خو چې په ساوسو بیا مو ورپام شي، په دغه کې مو نه ورپام کېږي. بعضې خلک په برات کې ودونه ور وکړي، باران هغه روژه ورباندې راشي. د برات له واده سره زه ډېر مخالف یم. هلته ځوانان یې باره د شهوت نه شي کنټرولولی، بارانو چې ویې کول هغه یې وکول. کوچني اختر په اوله ورځ یې ور وکړه، باره له کفارو خو یې خلاص کړه. رد المحتاج جلد 220 مطلب الکفارت، او دغه رنګه تواهندې دې ته پوره وضاحت ورکړی دی. الله جل جلاله دې زموږ پر ځوانانو او زموږ پر ماحول رحم وکړي. له دین سره ډېر ناشنا یو، خو دا وټساپ کې اوس دا خلک ما ته رامعلوم شول، ډېر ناولده یو له دین سره. باید موږ دین زده کړو، هر شی چې فرض وي باید دغه زده کړو. روژه فرض ده، باید کلیم نه ته ورس په دا روژه کې کوم شی ما ته روا دي کوم ناروا دي، هغه به درته ووایي چې دغه شی روا دي دغه ناروا دي. هغه طریقه به هم در وښیي. که یو وخت ډېر په تکلیف شي، شهوت ښکار شوې، امکان نه و 100 په 1000 کې کار درڅخه خرابېدی، بیا به داسې طریقه هم در ښولې وای چې دا طریقه وکړه نو له کفارو به بچاو شي. والسلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.